دې بشي را بل سترګه ده توره کنه لګه بس دې کنه دادا لګه چورو ملګه سترګې دې چورې پلنجو کا او دا کار نه دی دا د لیوانو کا ګوره بچې سترګې پاک پاک ګرځه ښایسته جامې اچوه ته خو زما ګلالې بچې وګوره څنګه ښایسته جامې مې اچوي هو کنه ښایسته جامې اچوه سر ګوره زما ښایسته سر مې ته جوړ کړی دی خر وایي دا یې ورته چېرته جوړ کړی دی دادا شیونه راته نه اړې دوکان ته مې نه شهینه ده کنه ګوره چې مور دې ژوندی وه کنه دا دې وبخي نو ته به یې ښایسته پاک ورکو چې راته ټکو نه راته پاتې شوې ځکه چې قدر کومه چې د مور امان ځان نیسي ها وا ګلوګیا ته ما دوکان ته بوځه بوجي دې کنه اوس ګلوګیا راشه سبعینه دا ځکه ناست ما دوکان ته بوځم نه راوځي څه چل دی دننه وه چغې مه وه زه راشه فریا راځي ښه پیسې راکړه کومه دا لاس مې تور دی را پاک ګلوګیا څه چل دی دادا چې چغې دې راغستې دي خوب دنه څوک نشي کولی مړه ګلو راوځه او ګلو راوځه غټ سړی دی دا دوکان ته خپله نشي تللی چې زه دوکان ته ویسم په سر دې راله خېجولی دی چغې مه وه داسې چغې وې څه چل وشو چې دا دوکان ته بوځو ورکو ته ورودې دی نازولی دی ګوره ته به ما دوکان ته نه وړې سبا به زه منې مده به دوکان ته م وړې منې ژوندي ته مې وړې خلکو سره به معرفي کړې چې دا زما ورور دی داسې سیر سیر راځي نو دا د خدای ما ته پاتې کړي نو چې ته مړې او د ده زه وینې وڅکم وینې تا ما ته دا په سر خېجولی دی څه بنګه بنګه ځان سره کې منه د سره لږ دوکان ته بوځوي کېنه دلته دادا زه دې سره دوکان ته نه ځم دا ما لاره کې وخي وی نو دا چې چا ووایي که نه بیا به فوته نه راځي خدای وراسي چې دا صحابي په مالګه کړم دا چې والې او که نه دې دګلې وکړم دا زما ګلالې بچی دی زه ما ته چای راوړه زه چای وڅکم بیا به زه دا دوکان ته بوځم د چای څکلی دی او ما چای نه دی څکلی وایي دا چېرته د ماسخان هوټل دی تاله چای وي همداسې قهوه وڅکي یا تورې وڅکي چای وي او ځان ته به دې پخ کړی او که نه بس دا به م ځان ته دوکان ته تللی و که نه دا واره دا لږ دوکان ته بوځه ټټه ټټه ډېر مه کوه ځه پنجه پکې تم واله ځه وچې دا سودا نازولی دی راته جوړ کړی دی ته ورته وګوره وی والي نو چې بیا ما ته نه شي ویلی هلک ونه وې نه وامه دې وځئ ځئ ځه متي كاكاوا زي بچیا زي بس زي د خیره ها دا دوکان دی ها دا ټوله ده کېنه ټوله دی یو دانه دوه ترې راواله نه ټوله ده ما ولې نخرې مه کوه ګوره چې لکه دا مخ درته دادا وامه ته بیا ما ګورې دادا ته وې دا دادا نوم راته ماله ګورې دادا نه ویرې دا ملمه دا د بیا کېده لکه دا دوکاندار به دې ووخي ګورې ښه او که نه یو دانه راواله دادا ما ته 100 روپۍ نه دي راکړي 100 روپۍ راته راکړي دي په 100 روپۍ باندې دومره نه کېږي کېده ډبې ولې کېږي بي ډبې کېده اوس بیا دادا ته بیا مزې ووالمه دا دادا مه یادوه که نه نو بچي شی چې اخلي واله که نه نو زه خو درته څه نه ویم واله یو دانه ترې راواله دام راواغستو شو بل څه شي الې یو هغه ملمه ښه بس که که نه نو په دې ولې نه هغه ملمه زه نیسم زندګي کومه یې سا درنه وباسمه که نه دادا ته ویمه چوپ که که نه دادا راواله راته هلو دا اصل انجرې جوړه کړې ده مړه دا علمه هغه علمه غټ سړی دی راوستی ماشوم دې ته جوړ کړی دی ورک شه مړه دا دادا مې څه دی هغې ته راته نیکه جوړ کړی دی وایي دا ورکوټې ماشوم دی تېرې تنې ته وګوره نور بندا غټېږي 100 روپۍ شولې سید عمر کاکا ستا 100 روپۍ شو سله پوره 100 روپۍ شو یو 10 روپۍ خو به دې بېرته راکړی وې که نه دا سودا ته وګوره څومره سودا دې واخېسته مسلمان ابا کېږه دې خوا مړه لرې که یاره ورک شه ځه یاره رکشه زه به دادا ته ویم شی نه راته پوره وانه غسته زمانه درته نور څه شی واولم خدای ووایه یو زه یې لیونی کړم نور ستا به اعصاب خرابي یو که راته ځه دا اصل انجه وه مړه زمونږ یې ماغزه خراب کړ مړه ټول سامان یې ګډوډ خودرېږه شی نه خو دې راسره ټول وخوړل اوس مې پیشاب هلکه غرمه ده پازابل وکړه شی نه سره وخوړه ګوره چې وامه دي راځه شابه ناوخته نه ما پیشاب کېږي دادا ته ویم باید ته وړوکې چې زه تا پیشاب کړمه ولې خود شابه زر ده هلکه ورشه کنه ستا پیشاب که زرم چې اډان دې کړمه شابه بسره وده دې وبه
ای شموږیه بارونه درته یم نه دي کوره ډبه ډبه دې راغستې دي خوب درنه څوک نشي کولی ځان نه راله ماشوم چاس کړی دی پسه وځه وځه که نه چې په دې سر دې وامه ګورې څه چل دی چې خلکو ته پکارېږي لاره کې دې مو ووالم پیشا کولو دې نه او اوس راته وایي چې لوبې مه کوه کور نه وځه ودرېږه دادا راشي زه به پې تا سم کړم ښه دا بچیا هغه لوبې نه کوي ځه وایي دادا دې راغی دادا ته به څنګه نه وې دې ته څه ویلي دې ته خو ما ویل چې دې ته څه ویلي که نه په دې امسا دې وامه ګلوګېزه او ته داسې وکړو دې غځېدلې او وایي دا وړه دا پیرې دې هم نه دي کړي زه بیا کوم نن بل ته بیا وړم او ته څنګه خاورې کې ناست دا ما دې ویلي وي کور نه دې وباسم او بار لوبې کوه دا به څنګه کور نه وباسي زما پاسې بچیا جامې دې څنګه ساتلې دي هغه لاره کې راځي چې خدای ولې څنګه او لاره کې غېږ کې م ناغستمه او ویم والمه ځان یې دې په ودو اچولی دی زه به دې سره ګورم خیر دی بچې مشاهده کوه پاشه ګلوګیا نه دا دې ولې والې دا خو ما نه دی وایه دادا نه ما والې دي او تا والې که وی والې او لاره کې څه ګزار مې پنډه کړې دا دروغ وایي دادا خاورې کې دې ولې پرېښې جامو ته وګوره نو په شا کړی به دې که نه سور مې دې ماتېدو نو دا ورکوټ یې دا زه پیشا کړم ورکوټ یعنې ګوره ورکوټ یې دی که نه ځکه خو دې چې په شا یې که چې غټ وي خو همداسې بدلو که نه ته یې پیشا کړه نو ما دې نه باسه دا پاک شاب بیا ولم بیا نورنا کاکا که چکر او ښه او پاک بیا ولم بیا او ښایسته جامې ورته واچوې او دا سترګې ورته بیا تورې کړي نه زه یې نه وړم دادا داسې د ماما ګوره دې هلک په سر به دې ګوره دې کور نه وشړم ما د دې هلک په سر د کور نه شړی خو ورکوټ یې ماشوم دی که نه چې دې سره نیږي نیغ شوی خو سر نه یم کنه دادا وایي لاره کې همداسې والم څه شی ورته ویل وی والم هلته لاره کې او پیشا کولم یم نه پاپړ مې ورته واغسته بسکټ مې ورته واغسته او دې را سره وخوړل سلګون دې ټول چپا کړو ټول مې ورته سلګي پنجه پکې ته واره او دې ته واره موږ سب دا به پاک ونم او شامپو به راته سر وینځي داسې سر وراکه دی په هندوستان کې هم دی چای لا دکې خو مه راکوه که نه دکې نه در کوم هلک دا سټ درله وامه ځه شامپو راواله که نه شامپو سره دی چې په دې بلیچو باندې د ولمبو ما هم کمه ده راوایه دا سره په دې دې لمبو منم راځه ویښتان مې خرابېږي نه خرابېږي شابه درځه دا دې څه شی راغلی شامپو به دې راته راغوستې وه که نه ویښتان مې خرابېږي ښه ویښتان دې دي چې ته یې په شامپو وینځي ویم چې په تیزاب به دې ولمبم دا ویښتان دې بلکل وغورځېږي شابه زما راځه ویښتان خراب شو که نه بیا به زه تا سره ګورم شابه شابه نازولې ته خو زموږ د کور ګلې نازولې د دادا نازولې دادا دې لمبۍ نه څنګه دې ولم بس پاک شو دي ځه بس دې ځه اسی خوندې که تا ته مې راهلک راوړه پاکې ونم تا خو مړ کړه مه ورکوه غوچې ورکوې خدای دې ته به بیا یې غوچه کړو غوچې یې کچې خبرې نه پوهېږم داسې غوچه کې زما خبره ته ښکاري نه ما تا د دې لپاره ویلي چې دې څنګه غوچه کړه دادا تا ویلې چې مینه به وکړه دې سر ته وګوره د کلونو کلونو خیرن دی مزدار اوبو کې د مې خارق پکې ولګي تا یې څنګه ولمبو چېرته وي ولمبو به زه پورته جو ښه و هغه چې یخنۍ ده دا کېږي چې دا ډېم پرې واچې دادا مړې کړم والو او خو بیا یې م راکړې راته مانه داسې لو چې دي که نه دښمن ته هېڅ ضرورت او خوشحاله به پرې مې یخنۍ نه راله مړ کړي دادا جامې خو مې د خیره پاکې واچولې که نه دغسې پاکې جامې اچوه ښایسته مخکارې ګلالې او ښایسته خو به ښکاره شوې وې او که اوس درنه هغې وجلې وې داسې غوپې خو یې راله راکړي ښه دی چې ته په وخت رالېږې بچیا دا دې اوس خدای ما ته په ګوتو راولي که نه زه ورته یم مه ګوپه کوه او دا بیا ګوپه کوي مه ګوپه کوه ګوپه کوي دي ته دومره سوچ نه کوه چې دا زما ورکوټ یې ورو دی که دا مچ شي زه به دادا ته څه جواب
خو تا ته مې امکار راغی خو تا به هم لږ داسې مرۍ نه نیولې او که نه او دادا ما نه غټ وکنه نو ما څنګه نیولې نو لږ خو به دې څه وجلې او تا دومره څه نه ویل ولې امبولې خو مې ډېرې ووالې او هلته بل شوګم نه زه خیر دی ورو دې دی منه تا ورته ویل چې دا بوز او سین کې ولې امبه نو وکنه ما خو د سین نو یاد کړی ما دا تشناب کې پاک ولمباوه دادا ګوره ناوخته کېږي او زه چې ځو چې ځو که نه خو ما راته وویلې که دا دې ما د خدای په ګوتو راولي او دادا ما ته به ګوره لاره کې شی نه مخکې دې شی نه څه شی درته وایم بسکټ او چپس او الوګان چیپس هم درته وایم بسکټ به دلته کاکا کوي خو که نه چای سره کیکونه به هم راوړي ته همدې ته دې کیکونه خوښ دي کیکونه ورته راوړي او ته به ورانې نه کوې ګوره ښه او که نه دا نه کوم دې غراب لالا چې په خیر رالی زمونږ دې غریبۍ جونګړې ته رالی زمونږ پوښتنه دې وکړه ده ولې نه پوښتنه خو دې کومه څو ورځونه دې سر خوري ته مې ویل چې کاکا که دې چکر وو خو بس نه سمېده خبره ورالو چکر مو ښایسته جګه دې جوړه کړې ګوره ښه بس چمن او ګلان سبا کې میلمانه زی راځي نو بس ښځې وکړه زفریر هلک چې لوبې به کوي د خیر زکي د خیر ښه اوس نورې ورځې شپې څنګه تېرېږي بس خیر او خیرت دې دا انسان دې خپل دا هغه صبر وکړه که خبرې کوو که دا نو دا ما ته ډېر ګران دی که نه نه ته ولې ورکوټ یې راته پاتې و یو خو د دې وراره ګل نوم ما نه هېرېږي او د دې شامو نوم دی دا بل ګلو ګلو او شامو ګلو شامو هغه لږ دې سره وران دی هغه مشر دی که دې نه سره مینه کوي ما سره ماشوم دی که نه زه ورسره مینه نه کوي دا خیر دی هلک دی پرېږده دادا ماله دا چې کور ته تلو ځان سره بیا ویسي زه خیر دی دا راسه کوي نو له چا نه وروړه بله ورځ ناشنا کار کړی و لاړم د قصر نه مې 3 کیلو غوښه راوړه ها همې چې راوړه بس دې سرخوري ته مې ویل غوښې ته ګوره نو بس غوښې یې راواخېسته او ټول یې پیشو ته اچولې دادا د دې کېنه بس کېنه نو څنګه چای کېنه ای بچې دا د میلمنو دي دا ماته دلته کېنه د چا روپۍ هلک ته کوي به شي دادا وی وایم د خیر دی کاکا دی دی که نه خیر دی کېنه بچې غلی کېنه ښځې ورانې مه کوه نو دا بیا بله ورځ یې راله کنسلې کولې داسې غواړې لیونیه کنځلې درته کولې دا ډېر نازولې دی که دا نه خاطب دی دا ستا داسې او داسې څنګه کنځلې مې یادې کړي دي بس زه به اوبه درکړم وبس کما در کوم یې درته ته اوبه درکوي که نه صبر وکړه که نه اوبه درکوم واده بچې اوبه اوس که ښه دادا اوبه هم نه راکوي نو څه ویې وایم کېنه بچې ورانې مه کوه ښه نو لا خان راوړه بله چوکه یې کړي چې شی کړي دي بیا د کارخانو نوې نوې پیالې راوړي یو درجن ها او ښایسته پیالې خو تا خو نازولې دی که نه والې خو یې نشم دس لاندې رمېده ویلې کړي ها د خندا نه ورته منو بس ته ورته خوشحاله وي پرېږده لالا پیالې مې راوړې او ماتې کړي بله ورځ مې غوښه راوړې او پیشو ته یې واچوله عجیبه ناز دې ورکړی دی کنځلې یې راته وکړې ته ورته ډېر خوشحاله یې مسلمانه لږ عقل ورته وښیه او غټ سړی دی وړوکی خو نه دی چوکۍ راواله کټ کې کېده واله دادا ما په دې کېنوه دا عقل دی تا دې ته ناز ورکړی داسې ناز خلک ماشوم ته نه ورکوي لکه دا تا چې ورکړی مړه دا لاسه کې لالا بله ورځ یې دوکان ته راوستی و دا علم او دا نالمه مشر رور باندې زما زړه خوږ شو مړه دومره نازولتیا هم نه ده په کار لکه دا دل یې چې ورکړې ده ګوره نورالله خانه تنګ شي رامانې که نه چې چای روټۍ به هم د سره کوله په هغې تنګ شي اوس دا خبرې کې اته اورېدلي نه دي چې میخه زورې کټۍ ورته ووهه دا خبرې ستا اوس ماشوم دی نو څه وکړمه مړې کړمه زه راځه بچی چې ځو بیا به نه راځو موږ ویل چې دلته به یو شېبه ساعت تېر شي ګپ شپ به ولګوو خو هسې تباه و برباد کړو کاکا کېنه چې اوس که کاکا تا د دا کوټه که ستا زه راسه بېعزته شو چې مې هم نسکو تاسو خپل چې او د ډوډۍ څوک نه تنګېږي لالا ماشوم ته دونه ناز خلک نه ورکوي لکه دا تا چې ورکړی دی ورته ماشوم پټ وساته موړ یې وساته په ادب یې وساته یو منټ کې ټوله دیره ګډه وډه کړله رمبې راواله او میز ټپکه او چوکۍ راواله پرېږده مړه ماشوم خلک داسې ساتي لکه دا تا غوندې خیر دی لالا بس اوس شوه نو ماشوم دی خو دی عادت داسې ورکړی دا زمونږ داسې ماشومان نشته ولې دا زمونږ داسې ماشومان دي ورانې کوي څه
وای اولاد موړ وساته پټ یې وساته او په ادب یې دغه وساته خو زه ویم که نه پرېږده چې ځي چې دا داسې زوی لري که نه دا به هر ځای کې شرمېدلی زه چې زه لاړو بس لاړو ها